رښتینی معارف غواړو د حق لارې رهبر الله اکبر. پوهنه رڼا ده. ګلونه ماشومان یو د ننګرهار ملي رادیو ځانګړې پوهنیزه خپرونه. په دې خپرونه کې د بیلابیلو ښوونځیو او مدرسو له زده کوونکو سره مرکې او د پوهنې د غوړېدا په موخه له مسؤلینو سره خبرې اترې کوو. درنو اوریدونکو، پوهنه رڼا ده خپرونه پیل شوه. پنځم نمبر ډیره همکاري چې را سره کوي دغه زما خپل پلار دی. ته هر استاد تر لیسانس پورې زده کړې کړي په ټول په کتابونو ملبس یو. دا خوره د مور زمونږ مونږ د دې بچیان یو واړه افغانان یو واړه افغانان. دغه خپرونه هر سه شنبه د ماسپښین په 2 بجو او بیا ځلي پنځ شنبه 2:30 بجې له ننګرهار ملي رادیو څخه اوریدلای شئ. رښتینی معارف غواړو د حق لارې رهبر الله اکبر. پوهنه رڼا ده. ګلونه ماشومان یو د ننګرهار ملي تلویزیون درنو لیدونکو او د رادیو قدرمنو اوریدونکو، په سلامونه او نیکو هیلو مو زه احسان الله ځلان هرکلی کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د یو ځل بیا پوهنه رڼا د خپرونه پیل شوه. نن نو راغلی یم د فقر الله علي لیسې ته. دغه لیسه د ننګرهار ولایت په سرخود ولسوالۍ کې موقعیت لري. دا چې دغه لیسه په کوم کال تاسیس شوې ده او اوس مهال په دغه لیسه کې څومره زده کوونکي او همدارنګه څومره ښوونکي دلته په زده کړو او تدریس باندې بوخت دي، د دغه لیسې زده کوونکي څه ویل لري، څه غوښتنې لري، که غواړئ په دغه ټولو مسایلو خبر شئ نو دغه خپرونه را سره تر پایه تعقیب کړئ. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، ډیوې د پوهې لاس کې کور په کور لګوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا. درنو لیدونکو اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست او ورکلی. دا دی د همدغې لیسې یو ګلالي زده کوونکی مې تر څنګ ناست دی. له دوی سره به خبرې اترې وکړو. السلام علیکم، ستړي مه شئ. ژوندی اوسئ. زما نوم امیر حمزه ده. السلام علیکم ټول لیدونکو ته. ډېره زیاته مننه. دا م راته ووایه چې د دویم ټولګي زده کوونکی شپږم الف د فقر الله لیسې شپږم الف زده کوونکی یم. څنګه د اوس مهال مو دغه درسي بهیر څنګه روان ده؟ استادان راځي که نه؟ راځي، ښه روان ده درس. او تاسو شاګردان هم په خپل وخت او ټیم باندې راځئ؟ او اوس ساعت مو د څه شي و؟ قرآن کریم. مکتب نه علاوه نور په څه باندې مصروف یې؟ کور ته چې لاړ شي مدرسې ته یا کورس ته هم ځي که نه؟ کورس ته ځم او نور د مکتب درسونه وایم. د مکتب په درسونه کې د کورنۍ غړي بیا در سره خواري کوي، کوشش کوي در سره؟ او ورور مې دا را سره مرسته کوي. د قرآن کریم ساعت هم ده، څنګه دی خوښه ده چې زموږ اوریدونکو ته تلاوت وکړي؟ صحیح ده. مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظیم. جزاک الله. ډېره زیاته مننه. د کتابو په اړه راته ووایه، کتابونه دې ټول اخیستي که نه؟ اخیستي مې دي. په آخره کې زموږ اوریدونکو ته که څه پیغام لري، لیدونکو ته څه ویل لرئ، څه پیغام لرئ؟ مهرباني. پیغام هم دا ده چې درس ووایي، درس ښه شی دی. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. خیر اوسې. مننه. زخمو ته د هیواد دوا پشتا زده کړه، دوا پشتا زده کړه، لارکو ته څراغ رڼا پشتا زده کړه، رڼا پشتا زده کړه. اوس کار کول ویدلی هیواد بیا پورته کوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست ورکلی. دا د یو بل زده کوونکی مې تر څنګ ناست دی. له دوی سره به خبرې اترې وکړو. سلام، ستړي مه شئ. نوم مو راته واخلي او دا وایي چې د دویم ټولګي زده کوونکی. سلام علیکم، زه شپږم دال ټولګي زده کوونکی یم. نوم مې ساحل دی او د پلار نوم مې خلیل الرحمن. ساحل جانه، دا راته وایي چې اوس مهال مو دغه درسي بهیر څنګه روان ده؟
دا هر وانده استاد مونږ سره ډیر کوشش کوي چې خپل هدف ته ورسیږو. مور او پلار مونږ تشویق کوي چې لاړ شئ مکتب ته خپل درسونه ووایئ چې مونږ کله چې استاد صنف ته راشي تاسې نه د کورنۍ وظیفې پوښتنه کوي همدارنګه د تیر درس پوښتنه درنه کوي؟ او ولې نه چې راشي راته وایي چې پرونی درس تکرار کوي او ولولئ سم چې ویلي هغه راته وایي مونږ بیا ورته وایو چې پوښتنې کوي کورنۍ دنده امضا کوي په وخت سره غواړي. په کورنۍ کې د څوک تشویقوي څوک د ډیر هڅوي چې تاسو مکتب ته لاړ شئ او درس ووایئ؟ مور او پلار مې تشویق کوي چې لاړ شئ درس ووایئ چې آینده کې چې شی درنه جوړ شي مثال ډاکټر یا انجینر شي. په ټولګي کې څوم نمرې؟ اول نمره. اول نمره ماشاءالله. د دې راز په څه کې ده تاسو خواري کوئ درس وایئ که څنګه؟ او خواري کوو استاد شپې او ورځ لګیا یو درس. ښه بعضې داسې مضامین دي چې باید په هغه کې تاسې ته عملي تجربې وشي په عملي ډول درته وښودل شي. د عملي کارونو لپاره تاسې لابراتوار لرئ او دې تر څنګ کتابخانه لرئ؟ او کتابتون شته. په خالي ساعت کې بیا ورځئ تاسو هلته مطالعه کوئ؟ او ولې نه هلته ورځو کمپیوټر هغه ده سکلیټ شی ښیي مونږ ته چې دا داسې ده هغسې ده. همدارنګه د څښاک پاکو اوبو ته او تشنابونو ته دې ته لاسرسی لرئ بیا؟ او څه ډول مشکلاتو سره تاسو اوس مخ یاستئ په دغه لیسه کې څه مشکلات لرئ تاسې؟ نه څه مشکلات نه لرو استادان مونږ ته تشویق راکوي چې داسې وکړئ هغسې وکړئ. مثال په توګه چې کالي واغوندئ مکتب کالي راوړئ نظافت پاک وساتئ او مکتب پاک وساتئ خځلې دا شیان مه غورځوئ پاکټ دا شیان. مکتب نه علاوه نور په څه باندې مصروف کورس ده یا مدرسې ته هم ځئ که نه؟ هو مکتب سبا چې پاڅېږم لمونځ مې وکړم بیا مسجد ته ځم سبق وایم بیا مکتب هغه ښار ته ځم دکان لرم. د مکتب په مضامینو کې د کوم مضمون ډیر خوښیږي کوم مضمون سره ډیر علاقه لري؟ هغه پښتو ده او انګلیش ده. دا راته ووایئ چې په راتلونکي کې څه شی غواړي درنه جوړ شي تر څو خپل هیواد ته او خپلو خلکو ته بیا خدمت وکړئ؟ ډاکټري. په همدې هیله ډېره زیاته مننه. راځئ وروستی پیغام دی اورو که څه ویل لرئ څه پیغام لرئ مهرباني؟ مونږ پیغام دا دی چې خلک باید خپل درسونه ووایي ماشومانو باندې درسونه ووایي آینده کې چې شی ترېنه جوړ شي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. قلم په سنګر ساتي د جهالت په وړاندې د جهالت په وړاندې روز به نوی نسل د هر حالت په وړاندې د هر حالت په وړاندې د علم څخه راږدو په سر او مخ په وړاندې ځو وطن رڼا کوو وطن رڼا. د ننګرهار ملي تلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست ورکلې. دا دی د فقیر الله علي لیسي یو تن ښوونکی مې تر څنګ ولاړ دی له دوی سره به خبرې اترې وکړو. استاد محترم ډېره زیاته مننه کوم خیر اوسه چې وخت مو راکړه. لومړی که زموږ لیدونکو اوریدونکو ته د خپل ځان او همدارنګه د خپلو زده کړو په تړاو کې معلومات ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مرتضی او د پلار نوم محمد عمر او د فقیر الله د علي لیسي یو تن ښوونکی چې په برحال دغلته تقریبا دریم کال مې دی چې زه دلته ښوونکی مقرر شوی یم او په دغه بخش کې د خپلو وطنوالو ته او خپلو بچو ته خدمت وړاندې کوم. البته زه خپله د شریعت پوهنځي نه فارغ یم او دوی ته د اسلامیاتو یا د دیني ښوونې او قرآن کریم په بخش کې درسونه وړاندې کوم چې دوی همیشه په دې هکله باندې ما سره پوښتنې کوي او زما نه په دغه هکله باندې همکاري غواړي. یادونه مو کړه چې شریعتو نه فارغ یاستئ همدغه د خپل مسلک اړوند مضامین بیا تدریسوئ که نه نور مضامین هم تدریسوئ؟ بالکل د خپل مسلک اړوند مضامین چې د ادارې له خوا نه موږ ته راکړل شوی دی چې البته قرآن کریم او دیني ښوونه دا زه تدریسوم او د دې تر څنګ کله ناکله د ضرورتو په بنا باندې چې البته کوم استاد نه وي راغلی کولی شو چې لاړ شو د بل استاد په ځای باندې د هغه مضامین که قرآن کریم وي که دیني ښوونه وي که ریاضي وي هر څه وي انشاءالله موږ تر خپل وسې پورې ورسره حاضر او آماده خپلو شاګردانو ته معلومات وړاندې کوو. یو څه چې د استاد له نوم سره یادېږي هغه درسي پلان ده. د درسي پلان په اړه که معلومات راکړي چې دغه درسي پلان په څه معنا او د یو ښوونکي لپاره درسي پلان درلودل څومره مهم دي؟
درسي پلان خدای په درسي ماحول کې یو ډیر اهم او ضروری سیس دی ځکه دا د استاد هغه تګلاره مشخص کوي دا هغه د استاد کړنلاره مشخص کوي چې استاد باید د کوم اصولونه د کوم مقرراتونه د کوم لوایحونه دی باید استفاده وکړي چې ترڅو وکولی شي چې دغه خپله پوهه او دغه خپل فهم د نور شاګردانو ته یا جانب مقابل چې څوک وي هغوی ته باید ورسوي ځکه استاد که چیرې پلان ونه لري دغه استاد نیمګړی دی دا په دې خاطر نیمګړی دی چې دی نشي کولی چې هغه خپل د تیر درس او د راتلونکي درس او د شاګرد سره د دې مقایسه ورزونه وکړي نو موږ همیشه غواړو او د ادارې لخوا نه د معرف ریاست لخوا نه موږ ته مشخصات او دا ځانګړنې شوي دي چې باید تاسې همیشه د پلان مطابق باندې هر استاد باید پلان مشخص ولري البته زما پلان هم ستاسې په خدمت کې دی کتلی شي ماهوار کلنی او میاشتنی دا پلان موږ لرو چې هره میاشت موږ د خپل د درس موضوع ټاکو او د درس د میاشت په اول کې او د میاشت په اخره کې د خپل پلان سره ور سنجش کوو چې په دې کې زه د تیر درس څومره پاتې ما ته څومره زه قرضدار یم او یا زه څومره مخکې تللی یم د دې درس نه چې ونه شي خدای ناخواسته چې دا زما درس زما په شاګردانو باندې او زما په دغه غریب ولس باندې دا بوج واقع نه شي ډیره زیاته مننه هغه زده کوونکي چې درس په ښه ډول نه زده کیږي ذهنا یو څه کمزوري وي د دغسې زده کوونکو د پوهولو لپاره بیا له څه ډول میتود نه کار اخلي د دې لپاره موږ مختلف میتودونه لرو چې یو کولی شو چې ګروپي میتود یعنی 15 کسه 10 کسه یو ګروپ جوړ کړو او د هغه ګروپ کې کم کسان چې پوهیږي هغه ورته مشخص کړو چې دا ستا من حیث یو استاد د یو ساعت لپاره چې ته به وکولی شي چې د دغه درس یا د دې د خولې نه د فهم ترلاسه کړي یا همدارنګه د دې نه د دې د والدینو سره موږ ارتباط نیسو چې والدین دا وهڅوي چې دا جومات ته لاړ شي مدرسې ته لاړ شي او یا د دې ترڅنګ هغه عامه درسګاهو ته چې کورسونه دي دوی ته لاړ شي او دوی خپله او هڅې هلته وکړي او کوششونه وکړي چې تر څو پورې د خپل ماحول او د خپل د تعلیم سره د دوی شوق او ذوق علاقه زیاته پیدا شي اوس مهال په دغه لیسه کې دا د ښوونکو زده کوونکو ترمنځ اړیکه څومره دوستانه ده او څومره صمیمانه ده بالکل دا خو زه درته د زړه له کومې وایم چې د دوی ترمنځ دا دوستانه اړیکه ډیره زیاته نږدې او انقریبه ده تر دې اندازې پورې چې موږ دغه شاګردان د خپلو اولادونو په حیث باندې ګڼو ځکه موږ هم الحمدلله پلاران یو اولادونه لرو او دا زموږ د دې ولس بچیان دي دا په موږ باندې چې څنګه په خپل پلار باندې حق لري همدغسې په موږ باندې هم حق لري موږ کولی شو چې دوی سره په هر نګاه انشاءالله تر د مالیاتو نه نیولی تر مادیاتو پورې او د هر څه د مادي او معنوي کومک ته موږ د دوی ولاړ او د دوی تر څنګ یو ډیره زیاته مننه په اخره کې که څه ویل لرئ څه پیغام لرئ زده کوونکو ته والدینو ته مهرباني والدین هم ډیر زیات دغه خپلو شاګردانو خپلو بچو ته توجه وکړي او د دې ترڅنګ شاګردان هم څنګه چې مور او پلار د دوی درس په مقابل کې مسؤل دي چې دوی باندې درس وي شاګرد هم مسؤل دی ځکه شاګرد ته چې دغه مور او پلار دغه پیسې او یا دغه وخت ورته مهیا کړی دی نو دا د خپل د پلار مور او پلار دغه پیسو د وخت ورکولو په مقابل کې دی باید د یو څه ترلاسه کړي داسې نه چې خدای ناخواسته بیا سبا لاسونه سولهیي او په میدان کې هیڅ هم نه ترلاسه کیږي نو د دې ټولو نه زما غوښتنه او ارزو او تقاضا ده چې دوی باید خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي او خپل درسونو کې زیات تر زیاته هله او هڅه وکړي ډیره زیاته مننه استاد محترم خیر اوسئ چې وخت مو راکړو مرکې ته حاضر شوئ رښتینی معارف غواړو د حق لارې رهبر الله اکبر پوهنه رڼا ده ګلونه ماشومان یو بسم الله الرحمن الرحیم د وطن ترانه دا وطن ودان وطن دا دل افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن اور د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازار لري غرونو کې بازار لري شور په سیندونو کې تاویل غرونو کې مینای په زړونو کې مینای پزړونو کې هیجل سینې د هر افغان ولولې لري بلې یې لمبې لري بلې یې لمبې لري اوسې افغانان پکې نسل اتلان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې سارې د غرو چت سرونه له اسمان سره ننګ اله ایمان سره ننګ اله ایمان سره دا وطن ودان وطن دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن صدق الله العظیم تبو مدرسه دوستوري د عرفان دوستوري د عرفان غیش کې رنغشتي ټول توري د عرفان ټول توري د عرفان د
د تعلیم مټې شه محکمې جوړو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو. درنو لیدونکو او اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست ورکلی. لکه څنګه مې چې په پیل کې یادونه کړې وه د فخر الله علي لیسې ته راغلی وم. د دغه لیسې له یو شمېر زده کوونکو همدارنګه یو تن ښوونکي سره مې خبرې اترې وکړې. دا دی اوس د همدغې لیسې امیریت ته راغلی یم او له نیکه مرغه محترم امیر صاحب مې تر څنګ ناست دی. له دوی سره به خبرې اترې وکړو. امیر صاحب محترم ډېره زیاته مننه کوم، خیر اوسې چې وخت مو راکړه. لومړی که زموږ اوریدونکو ته د خپل ځان او همدارنګه د زده کړو په تړاو که معلومات ورکړئ. مننه د ستاسو کوم. زه فرمان الله امین د فخر الله د علي لیسې د امیر په صفت دنده ترسره کوم. اوس مهال زده کړو په تړاو هم که معلومات؟ زده کړه زما د لیسانس دورې پورې زده کړه ترسره کړې ده او پښتو ادبیاتو نه فارغ یم او تر دغه دمه اوس یو 8 کاله کېږي چې دغه دنده ترسره کوم د امیر په صفت دنده. ډیره زیاته مننه کوم. د دغه لیسې په تړاو کې عمومي معلومات زموږ لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړئ چې دغه لیسه په کوم کال باندې تاسیس شوې ده. اوس مهال په دغه لیسه کې څومره زده کوونکي او همدارنګه څومره ښوونکي دلته په زده کړو او تدریس باندې بوخت دي؟ دغه لیسه 1414 کال کې ابتدایه وه او هغه لومړی سرښوونکی عبدالله خان په نامه و. د هغې نه وروسته په 1415 کال کې متوسطه شوله. د متوسطې نه وروسته بیا په 1446 کال کې د لیسه شوله چې د لیسې لومړی مدیر حیات الله خان دلته دنده ترسره کوله او د هغې نه وروسته بیا جهادي دوره راغله او شوروي هغه راغله او د هغې نه وروسته یو څه وخت پاتې وه. بیا د هغې نه وروسته موږ په دغه لیسه کې یو 15 کاله یا شپږ کاله دنده ترسره کوو د امیر په صفت دلته زه. او د لیسې تشکیل چې دی 88 نفره دي ټول د ملازم نه تر مدیره پورې 88 تشکیل دی چې دی کې 15 سرښوونکي دي، یو معاون تدریسي دی، یو امیر دی، 15 ملازمین دي، یو تاویلدار دی، یو مامور اجرایه دی، یو مدیر اجرایه دی او دا پاتې کسان چې دي دا ښوونکي دي. ټول موږ دلته 4 بلاکه لرو چې تدریسي اتاقونه زموږ 6 تدریسي اتاقونه دي او اداري خونې 3 اداري خونې زموږ دلته لرو. یو په دې کې لابراتوار لرو، یو کتابخانه لرو، یو تاویل خانه لرو، یو کتابتون لرو او یو د صحت کمیټه چې موږ اولیا صحت کمیټه چې موږ دلته شاګرد یو صدمه پیښه شي نو موږ هماغلته عاجل دغه تصمیم نیسو یو څه کار ورته د کوم د هغې نه وروسته بیا لیږو روغتون ته. د استادانو کمبود سره خو مخ نه یاست؟ د استادانو کمبود سره لږ نه چې ډېر مخامخ یو ځکه زموږ اوس په الحال زموږ هر استاد ته 32 او 34 ساعتونه ورکړل شوي دي. موږ چې کله دغه وکړو سروې وکړو موږ د دې تر څنګ 2810 شاګردان لرو. صنفونه ډېر دي، 46 شعبات دي او هر استاد ته موږ 10 ساعت 32 ساعت تدریس ورکړی خو د لایحې مطابق 28 ساعتو پورې او یا 40 ساعتو پورې ورکول کېږي د متوسطې او لیسې دوره. خو دلته زموږ استادانو د ابتدایي دورې موږ 28 ساعته اخیستي دي ځکه د استادانو کمبود سره مخامخ خو دغه تدریسي بهیر هم ښه په دغې سره روان کړی دی چې ځکه تدریسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ نه شي چې سبا راتلونکي او د موږ زده کوونکي ښه وروزل شي نه د ستونزو سره. او د دې تر څنګ لابراتوار هغې کې مواد نه لرو او ورسره د دې تر څنګ زده کوونکو ته چوکۍ نه لرو. زده کوونکو چوکۍ موږ نشته دی. زموږ سره د یو ولس یو ټولنې کس و چې د هغې لخوا موږ سره اداري شورا وه موږ سره کومک وکړه د یو 14 صنفونو ته زموږ ته پرشونه واخیسته او بلاک یې راته رنګ کړي او شیشې راته جوړې کړي، بامونه یې راته ښه کاږل کړه. دغه کومک را سره ټولنې کړی دی دغه اداري شورا او د موږ او ستاسو په هڅو د دغه ښوونکو. دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې شاید نورې ستونزې مو ځینې موږ هم وکتې چې په دغه لیسه کې وګرځېدلو، څومره ډاډ ورکوي خپلو زده کوونکو ته چې دغه ستونزې به په نږدې راتلونکي کې حل شي او تر کومې کچې تاسې تر مقاماتو پورې رسولي دي؟ مننه، خیر اوسې د ښه پوښتنه دې وکړه. زموږ خو چې دلته دغه ستونزې دي تر مخ د یادونه درته مخکې وکړه چې موږ د ښوونکو سره یو مشوره کوو، یو مجلس کوو په میاشت کې یا هفته کې یا 2 هفتو کې یو مجلس کوو چې څه وکړو چې دغه ټولنه دغه زموږ زده کوونکي ښه وروزل شي. دوی سره په مشورې سره بیا موږ دا تفاهم ته ورسېدو چې موږ به ساعتونه زیات کړو چې تر هغې د موږ زده کوونکي بې درسه پاتې نه شي. که په موږ تکلیف خو یو په ما تکلیف شو، هغه 40 زده کوونکي یا 50 زده کوونکي چې ماته یا 200 زده کوونکي چې ماته کینی چې هغو باندې خو تکلیف نه دی چې هغو آینده ښه شي.
نو دغه ستونزې خو موږ حل کړي دي ته یو څه خو ستونزې بیا پوهنې مدیر سره صاحب سره شریک کړي دي. مدیر صاحب راته ډاډ راکړی دی چې آینده به انشاءالله دغه تصمیم ونیسو. او د دې تر څنګ اوس لکه زما چوکۍ چې وي چوکۍ مې پیشنهاد کړی، دلته یو بل توپان هغه چې دیوال راته ولیدو هغې مې پیشنهاد کړی. ستونزې مې تر مقاماتو پورې رسولې دي او مقاماتو راته ډاډ راکړی چې انشاءالله دغه مشکل به د حل شي. په همدې هیله اوس مهال مو د سرخود د پوهنې له امریت په ټوله کې د پوهنې له ریاست سره مو اړیکې څنګه دي؟ خیر اوس ښه پوښتنه ده، ځکه زمونږ امر دی، امر چې دی واجب دی او د ما امر چې بیا زمونږ نه چې ما ځکه د ټول سرخود دا د ښه اخلاقو خاوند دی، ښه استعداد لري، ښه پوهه لري او ښه سلوک لري او د امیرینو سره ډېره ښه وضع کوي، لږ نه چې ډېره. دغه لیسې نه لیدنه کوي، وخت نه وخت راځي دغلته د لیسې نه یوازې هغه نه چې د صاحب هم وخت په وخت څارنه کوي، موږ سره مشوره کوي، ما ته لارښوونه کوي او د دې تر څنګ انکشاف مسلکي غړي دي هغو راځي او څارنه کوي او تدریسي بهیر ګوري، استادان مشاهده کوي او دغه ستونزې هغو سره هم دغه کېږي او د دې لیسې د کارکوونکو او د موږ نه ټولو نه خوشحاله هم دي چې دغه ستونزه تاسو یو څه حل کړې ده او نور به موږ هم کوشش وکړو چې دغه ستونزه درته حل شي. یوه بله خبره د مسلکیتوب ده، څومره د خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی دغه شته ښوونکي ټول مسلکي دي او تجربه لرونکي دي؟ زمونږ خو زده ښوونکي چې دي یو څه زده ښوونکي چې دي د مسلکي نه دي، ځکه مسلکي نه دي چې هغه د حقوقو نه فارغ شوي، حقوق د موږ غیر مسلکي ده، انجینرۍ نه فارغ شوي هغه غیر مسلکي ده او د دې تر څنګ اقتصاد نه فارغ شوي خو بیا هغه غیر مسلکي ده. هغه میتود چې کم د ښوونې او روزنې فارغ شوی ښوونکی، ځکه هغه د دې میتود سره څومره بلدتیا لري او څومره بلد یا د ادبیاتو پوهنځي نه فارغ شوي، دغه یا در معلمین نه چې نیمه تعلیمات دي دونه چې فارغ شوي دا ډېر ښه دي لکه نسبت هغو ته تجربه کمه ده، ځکه هغو د میتود ترمنځ او د دې تدریس بهیر ډېر فرق دی. هغو دومره نشي کولی چې دغه کم میتود چې دو ته ښودل شوي هغه نه کار واخلي، ځکه د موږ ښوونکی چې دی معلم ښوونې او روزنې چې فارغ شي هغه د هماغه دود مطابق کار کوي. خو بیا دلته موږ سره دغه سیمینارونه اخیستل کېږي او د موږ یو بل ښوونکی یو بل سره مشوره کوي، د مشورې په بهیر سره تدریسي پلان موږ لرو، هغې تدریسي پلان بیا دغه مشکل حل کېږي او ورسره په سیم تزي بیا خپل تدریس کوي. او کوم استاد سره چې کوم مشکل پیدا شي موږ بیا دلته کمیټې لرو، هغه کمیټو سره یو بل سره خبر مشکل حلیږي، ډپارټمنټونه لرو، هغه مشکل حلیږي او هغه استاد خپل تدریس ته بهیر ته دوام ورکوي. ډېره زیاته مننه. د کمیټو په تړاو کې زموږ لیدونکو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسې په دغه لیسه کې کمیټې لرئ، که لرئ کوم فعالیتونه ترسره کوي؟ کمیټې خو ولې نه، کمیټې خو هر مکتب لري، زموږ مکتب کمیټې لري، د موږ کمیټې چې دی حفظ مراقبت کمیټه ده، اسلامي کمیټه ده، زراعت کمیټه ده، حفظ الصحي کمیټه ده، سپورت کمیټه ده، حل منازعې کمیټه ده، د زده کوونکو د اولیاو کمیټه ده، څارندوی کمیټه ده، تعلیم او تربیه کمیټه ده، فرهنګي کمیټه ده او د دې تر څنګ نوې موږ یوه کمیټه چې د پوهنې مدیر صاحب په امر او یا هدایت باندې موږ دا دغه کړله ښاروالۍ کمیټه چې موږ څنګه مکتب پاک او صفا وساتو، څنګه دغه وکړو. مراقبت کمیټه موږ دا ده چې فعالیت کوي چې هغه ګوري چې څه شوي دي د مکتب کې، څه نه دي شوي، هغه مراقبت کوي، خپل امیر ته راپور راوړي. یا کمیټه کې بیا موږ وخت په وخت په میاشت په میاشت دا لیکل کوي، تحریري باندې لیکل کوي، هغه ګوري مراقبت دی او څه کوي چې دا مکتب پاک دی که نه. حفظ الصحي کمیټه ګوري چې دغه مکتب هدایت کوي چې دغه مکتب پاک کوي، صنفونه پاک کوي، ادارې پاکې کوي، پاک صفا اوبه او صفایي پاکه وساتي، ځکه چې اوبه زموږ د سکولو دغه دی او د غټ صدمه بیا د وجود ته رسوي، دوی هم دغه کوي. اولیاو کمیټه زموږ دا ده چې کوم یو زده کوونکی غیر حاضر شي دغه شي، هغه بیا موږ والدینو سره شریکو، هغو ورته خبر ورکوو، هغو اولیاو راځي او دغو سره کینی، بیا دو سره یو مشوره کوي چې د ستا بچی څه ستونزه لري، څه مشکلات لري چې مکتب ته نه راځي، غیر حاضري کوي، هغو ورسره هغه خبره حلي. حل منازعې کمیټه دا چې یو څه پیښه دی الله نه پیښوي چې یو څه پیښه وشي، هغه حل منازعې کمیټه هغه ورته وړاندې کړو، هغه موضوع هغه حلوي. او د دې تر څنګ تربیه یو کمیټه چې موږ تربیه څنګه دغه کړو، دې تر څنګ موږ د فرهنګي کمیټه د موږ چې هغه راځي په دغه مجلې جوړ لیکلي کوي، نوې لیکل، یو څوک یو شعر لیکي، یو څوک یو کیسه لیکي، یو څوک یو څه ادبي پروګرام، یو مقاله لیکي، یو څوک یو حدیث شریف راوړي.
دلته بیا ترانې ټیمونه لرو د ترانې دغه د فرهنګي کمیټې دا فعالیتونه دي. د دې ترڅنګ زراعت کمیټه د زراعت کمیټه موږ ګورو چې دغه بوټي دلته ښه راځي دلته ښه نه راځي او دغه ته اوبه په کار دي دغه په کار دي هغې وخت سره دا کارونه کوي. ډېره زیاته مننه کوم. وروستی پیغام واورو که څه ویل لرئ څه پیغام لرئ زده کوونکو ته ښوونکو ته مهرباني. بعد چې زه خو ښوونکو ته دا دغه دی چې موږ هغه ښوونکي چې کوم د یوازې د موږ د لیسې نه چې د عمومي افغانستان ټول ښوونکو ته زما دا یو پیغام دی او دا یو نیکه مشوره ده چې د ښې زده کړې زده کوونکي ته ښه زده کړه ورکړي چې په راتلونکي کې زموږ اسلام او زموږ وطن او زموږ ټولنه مخ پر وړاندې لاړ شي. نه دا چې زموږ ډاکټر ته بل هېواد ته ځو او زموږ انجینر بل هېواد ته ځو موږ د ادیب بل دغې ته ځو ټولنې ته ځو. موږ باید هغه څه وکړو چې د موږ اسلام مخ پر وړاندې لاړ شي. موږ اسلام چې مخ پر وړاندې لاړو موږ ټول کامیابه یو. زموږ دا پیغام دی د زده کوونکو نم چې هغه ته کوم وظیفه چې ورکړل شوې ده کورنۍ دنده ورکړل شوې یا مکتب ته ورته ویل شوي دی چې لاړ شه بچیه مکتب ته هماغه په خپل ټیم ورسېږي او په خپل دغې او کوم هدایت چې د ادارې لخوا ورته کېږي چې هغه عملي کړي ځان باندې. لکه موږ وایو چې کورنۍ وظیفې ورکوو کورنۍ وظیفې به د عملي کړي. ښوونکو نه مې یو هدایت ورته وایي او که لارښوونه ورته وایي چې دا چې هغه کورنۍ وظیفې چې د ورکړل شوي دي چې هغه بېرته په وګوري چې دغه کورنۍ وظیفه زما ورکړې چې دغه زده کوونکي کتلې او که نه ده کتلې لیکلې که نه ده لیکلې کتابچه کې امضا وکړي او بیا ورته نور هدایت نه مو کړي دغه مو کړي مننه ته نه وکړي یو خوشحالي ورکړي یو سلوک نه کار واخلي چې هغه د نرمښت سلوک دی چې هغې نه کار واخلي ورته وایي چې بچیه خیر وسې چې دغه کار دې کړی دی د ستا خط هم ښه کېږي ستا پوه هم دغه کېږي. لکه دې تر څنګ مو ورته وایي چې موږ وایو چې ډېره مطالعه کوئ ستاسو ذهن پراخېږي. کتاب یو ښه ملګری دی. کتاب د هغه ملګری دی چې هغه نه خفه کېږي او نه دغه کېږي او تا ته یو څه معلومات درکوي. نو کتاب د زده کوونکي دپاره یو پیغام دی چې کتاب ځان سره واخلي او فرصت وخت پیدا کړي او تاسو مطالعه وکړئ. دغه مې ټولو دا پیغام د زده کوونکو ته. ډېره زیاته مننه کوم د فخرالله علي لیسې محترم امیر صاحب فرمان الله امین کور مو ودان چې له ډېرو بوختیاو سره مو موږ ته وخت راکړو مرکې ته حاضر شوئ. ستاسو هم مننه کوم چې راغلی او دغه زمونږ مکتب هم د نږدې ولیدلو او موږ سره هم یو څه خبرې شریکې کړې او موږ ستاسو سره دغه ټولنه دغه خبرې واوري او دغه ټولنه دغه خبرو باندې عمل وکړي خپل بچیانو ته معلم یې واوري معلم پې عمل وکړي چې د خپل پلان مطابق ځان عیار کړي او خپل تدریس وکړي. او ستاسو نه مننه کوم چې راغلی دغلته مو یو څه پیغام هم راوړلو او موږ پیغام هم ترلاسه کړې تاسو او مننه کوم خوشحاله شوم چې دلته راغلی. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. پوهنه رڼا د خپرونه په همدغه ځای پای ته رسیږي. تر بیا احسان الله ځلاند ته اجازت ورکوي. تاسې ته ښه وخت ښې چارې.